السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په یو نوی ویلاګ کې زیلمنو حافظ سره حاضر یم. امید دی چې ښه به یې روغ جوړ به یې. نو راځئ چې نننی ویلاګ شروع کړو. نو ښه به یې ننني ویلاګ کې به موږ ځو سرخاو ته چې دا ډېره زیاته ښکلې او زبردسته علاقه ده. نو مې یوازې ځم، نو مې دا ویورز به هم د ځان سره بوځم. نو راځئ تاسو هم سرخاو ته ځان سره بوځم. تاسو کتلی شئ چې په دې ټایم کې موږ راورسېدو سرخاو ته، او دا کته کم ځایونه چې ښکاري دې ځای ته موږ کوزېږو. دې کې ډېرې زیاتې ښکلې زبردستې اوبه دي او ګرمي شروع شوې. نو موږ وی اوهو به مه لامبو او ویورز ته به دا ځای مو وښیو ځکه چې دا ډېر زیات ښکلی او زبردست ځای دی. نو راځئ چېرته هم مه ځئ. کتلی شئ چې موږ راورسېدو. دا څومره زیات ښکلې او زبردسته علاقه ده. زموږ دا کیمرامین صاحب به تاسو ته وښیي دلته ډېرې زیاتې زبردستې اوبه دي. تاسو ته موږ ویلي وو په دې مخکې ورځو کې به تاسو ته ما په یو بل ویلاګ کې ویلي چې دلته بارانونه ډېر زیات شوي دي. هغې سره د اوبو ډېرې زیاتې شوي دي او زموږ حکومت ته خواست دی چې دا دلته روډ وباسي، ځکه چې دلته روډ ډېر زیات ضرورت دی او دا د چکر دپاره ډېره زیاته ښکلې او زبردسته علاقه ده. نور مخکې زموږ سره دا ویلاګ وګوره، چېرته هم مه ځئ. کتلی شئ چې په دې ټایم کې زه لږ بهر راوختم. دا څومره زیاته ښکلې او زبردست ځای دی. بل پکې بل ډنډ دی، څومره ښکلی او ډېر زیات ډوب دی. او ډېره زبردسته علاقه ده. دا چکریانو ته خواست دی چې دلته خامخا راشي، ځکه چې دا ځای ډېر زیات ښکلی دی. او زموږ ټول بونیر ته خواست دی چې دې علاقې ته خامخا چکر وله راشي. کوم چې چکر شوقیان ملګري دي هغوی ته خواست دی چې دلته راشي. دلته د دې نږدې علاقو خلک راځي، لکه مثال کړپه شوه، بانډه شوه، نوی کلی. په نوی کلي کې موجود دی. نوی کلي خلکو ته ډېر زیات راځي، خو د نورو خلکو ته هم خواست دی چې دې خوا دې ځای ته چکر خامخا ووهي. انشاءالله چې تاسو به انجوای به وکړئ چې دلته راشئ او دا ځای خو به ډېر زیات خوښ شي. نو ښه به په دې ټایم کې مونږ واپس شو او ډېره مونږ ولامبلو مو، ځکه چې ګرمي وه. تاسو ته ما وویم په دې ټایم کې مونږ واپس شو او ځو واپس کور ته. امید دی چې دا ویلاګ به ستاسو خوښ شوی. که دا ویلاګ ستاسو خوښ شوی چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.